دا کال هم تیر شو. ډیرو وګټله خو ډیرو بایلوده. ډیرو زړونه مات کړل خو بیا ډیرو لاسته راوړل. ډیر راغلل او ډیر بیا ولاړل. هغه چې راغلل کېدای شي ډیر تم نشي، مګر هغه چې لاړل بیا هیڅکله هم نه راځي. ژونده ته څومره سخت یې، خو بیا کله په سختۍ ارزي. مهمه نه ده چې نړۍ ډیره نازوانه ده، مهمه دا ده چې مونږ ځوان مرده شو او د یو بل په قدر پوه شو. مه پرېږدئ چې له یو بل څخه لرې شئ. شاپرک خرس ته وویل چې مینه در سره ده. خرس ویل اوس خوب راځي، غواړم ویده شم. کله چې پاڅېدم په اړه به یې خبرې وکړو. خرس په ژمني خوب ویده شو، بې خبر له دې چې شاپرک یوازې 3 ورځې عمر لري. له یو بل سره مینه وکړئ. کیدای شي دا موقع بیا په لاس در نشي. مینه او ګلونه له ژوندیو سره او دعا له مړو سره ښایي. خو مونږ ډیر کله برعکس عمل کوو. په هدیرو ګرځو او مړو ته ګلان وړو، خو ژوندي مو بیا د سترګو پر وړاندې مري. نننی ژوند دومره لنډ شوی لکه ګل چې غوټۍ شي، ګل مړاوي شي او ورژېږي. راځئ وړه شیان له یو بله دریغ نه کړو. مینه، له مینې او نیکمرغۍ ډک کال ولرئ.